بسم الله الرحمن الرحیم. پاکستان بیا کوښښونه شروع کړي دي چې د افغانستان په باب باندې ځان اندېښمن وښیي او د افغانستان کې شرایط، افغانستان کې امکانات، افغانستان کې تجهیزات، افغانستان کې هر اقدام د ځان او سیمې دپاره ګواښ وبولي. په داسې حال کې چې دی او اټومي وسلې د ټولې سیمې دپاره ګواښ کېدلی شي. په ځلونو باندې نړیوالو نظریاتي او علمي مرکزونو او یا هم سیاسي فکري مرکزونو دا اندېښنه ښودلې چې پاکستان کې د پرمختللو وسلو شتون او د اټومي وسلو شتون دا یو ګواښ دی د سیمې او نړۍ دپاره، ځکه پاکستان ترهګر پالي او ترهګر ډېر ژر کولی شي چې هلته لاسرسی ومومي دغه اټومي وسلو ته. ولې دوی راځي په افغانستان کې د هغه وسلو په باب باندې اندېښنې کوي او وایي چې په افغانستان کې نه باید پرمختللي وسلې او تجهیزات واوسي. دا د ټولې سیمې او ګاونډیو دپاره او خصوصا د پاکستان دپاره ګواښ دی چې هغه معمولا د هر هیواد حق دی او هغه یوازې یو لومړنی سټیج دی د نظامي امکاناتو چې هر هیواد یې باید ولري. دوی ان د وړو وسلو سپکو وسلو د ډیپوګانو په باب هم اندېښنې ښودلې. تېره ورځ دوی یو سلاکار په ملګرو ملتونو کې ویلي دي چې په افغانستان کې د دغسې وسلو د ډیپوګانو شتون او د پرمختللو وسلو شتون دوی دپاره ګواښ دی. په دغه مقطع کې چې د مسکو سره د طالبانو یو توافق هم ترسره شوی دی، پاکستان کوښښ کوي چې د افغانستان په اندېښنې زیاتې کړي. دا اندېښنې څومره ممکنه دي چې واقعا نړۍ ته ورپېښ شي او زیاتې شي. په عین وخت کې د اروپایي ټولنې یو استازی چې پاکستان ته تللی، هلته یې په خبرو اترو کې له پاکستانه غوښتي دي چې د کړکېچ حل دی د جګړې له لارې نه بلکې د خبرو له لارې وکړي. که څه هم هغه په خبرو کې یو امتیاز پاکستان ته ورکړی او هغه یې د هغوی د دفاع د حق دفاع کړې ده، ولې په عمومي توګه باندې بیا ویلي دي چې په افغانستان او پاکستان ترمنځ روان کړکېچ باید د خبرو لارې حل شي او هوایي بمبارۍ د حل لارې نه دي. پاکستان ولې کوښښ کوي چې افغانستان د یوه اندېښنې یو ګواښ او یو خطر په توګه معرفي کړي؟ څومره به بریالی شي په دې برخه کې چې دا معرفي کړي؟ حال دا چې ټول مستند او واقعي موارد دا ښیي چې دا پاکستان دی چې سیمې او ان نړۍ ته ګواښ پېښولی سي. ولې زموږ لابي کمزورې ده؟ که څه هم د طالبانو په باب باندې دا انتقاد د پخوا موجود دی او دا د طالبانو د ځان ټکي او د کورنۍ دندې نه کول ول چې بالاخره موږ یې داسې یو کمزوري موقعیت کې د ځینو شنونکو په باور باندې واقع کړي یو چې حتی نشو کولی د پاکستان د دغه څرګندونو او دغه لابي په مقابل کې یو څه ولرو. ولې په هر حال باندې پاکستان بیا څه پلان لري؟ سلام، وخت و بخیر. د رڼا لید خپرونه زه میرویس سنګزیر ته وړاندې کوم. دوه محترم مېلمانه را سره خپرونه کې ګډون لري. د ستراتیژیکو څېړنو نړیوال مرکز مشر ښاغلی ډاکټر عاطف مختار او همدارنګه د سیاسي او امنیتي چارو شنونکی ښاغلی احمد خان اندړ. دواړو مېلمنو ته ښه راغلاست وایم. پیل له تاسو څخه کوو ډاکټر صاحب، تاسو به حتما د هغوی د استازي یا سلاکار خبرې ملګرو ملتونو کې اوریدلي. پاکستان کوښښ کوي چې په افغانستان کې وسلې او په افغانستان کې وضعیت د ګواښ په توګه معرفي کړي. اوس راځو حقیقتونو ته. حقیقتونه څه دي؟ څوک د سیمې او نړۍ دپاره په کومه پیمانه ګواښ دي؟ او سلام تاسو ته محترم اندړ صاحب ته او د افغانستان درون ملت ته. زما باور دا دی چې تر ټولو د مخه باید پوښتنه دلته دا مطرح سي چې آیا نړۍ لپاره پاکستان ګواښ نه دی؟ آیا پاکستان د 25 ترهګرو ګروپونو او ډلو میزبان نه دی، کوربی نه دی؟ او له بل اړخه په صراحت او جرأت دا ویلی شو چې پاکستان په نړیوال سټیج کې د افغانستان د بدنامولو او د افغانستان د نظام د بدنامولو هڅه کوي او دا په شکل سیک هم په امریکا کې، په ملل متحد کې او هم په اروپا کې ځان ته لابیګران لري او په میلیونونو او میلیاردونو ډالر مصرفوي چې افغانستان ته یو بله نیابتي استخباراتي جګړه د افغانستان جغرافیې ته راوړي او نړۍ متقاعد کړي چې افغانستان د نړۍ لپاره تهدید دی. دا د پاکستان د ستراتیژیکو اهدافو یوه برخه دی او په ده باندې ډېر په دقیق او عمیق ډول دوی کار کوي. هم په ملل متحد کې افراد ګمارلي او هم په امریکا کې، هم په اروپا کې او هم د پاکستان ټول میډیا د افغانستان پر ضد تبلیغات کوي او تبلیغاتو کې دا وایي چې د افغانستان جغرافیه د پاکستان لپاره ګواښ دی او کیدای شي چې افغانستان د سیمې لپاره ګواښ وي. مفهوم و معنا یې دا دی چې پاکستان په افغانستان کې د یو بلې نیابتي استخباراتي جګړه طراحي کوي. د لحاظ زموږ غوښتنه
تر ټولو د مخه د افغانستان نه، د افغانستان د حکماو نه، د امارت اسلامي نه دا دی چې تر هغه وخته پورې مو چې خپل ملت بسیج کړي نه وي او داسې یو ټیم مو منځته نه وي راوړی چې هغه په نړیوال سټیج کې د افغانستان د ارزښتونو باورونو نه دفاع وکړي او نړۍ ته دا ووایي چې افغانستان د هیڅ چا لپاره تهدید نه دی، بلکې دا پاکستان دی چې د نړۍ لپاره تهدید دی. دویم موضوع دا مه هیروئ چې پاکستان خپله ډېر یو آسیب پذیر ملک دی. پاکستان په خپله په څو برخو عملا ویشل شوی. پاکستان همدا اوس دا چې طالبانو د روسانو سره یو ستراتیژیک تړون غواړي چې امضا کړي او دغه لفظ استعمال کړی چې فول فلج پارټیشن پارټنرز. دا موضوع د پاکستان لپاره د منلو وړ نه دی. داسې استدلال کېدی شي پاکستان ته د چین سره ستراتیژیک روابط لري، ته د امریکا سره لري، ته د عربانو سره لري، ته د آذربایجان سره لري، ته د ترکیه سره لري. که افغانان د خپلو ملي ګټو په رڼا کې چې د روسانو سره یو ستراتیژیک تړون مشکله چیرې دی؟ په ده اساس پاکستان په ده پوه دی، پاکستان په ده پوه دی چې د ده هغه پلان او سناریو چې غواړي په افغانستان کې استخباراتي او نیابتي جګړه د افغانستان جغرافیې ته راوړي هغه ناکام دی. له بل یو اړخه څه چې پاکستان اجازه راکړئ دغه وړې وسلې یا پرمختللي تجهیزات دواړه یاد کړي دي، وایي چې دا افغانستان ته د افغانستان له ادرس ځکه ګواښ دي چې دا ترهګرو ډلو لاس ته ولېږي او بالاخره هغوی په پاکستان او د سیمې نور هېوادونه ګواښي. راځئ پر واقعیتونو وغږېږو. په افغانستان کې څومره وسلې ترهګرو لاس ته ولیدلې دي؟ کله ولیدلې دي؟ کوم داسې پېښې شوي دي چې په هغې کې کارېدونکې وسلې دي عملا د افغانستان له ډیپوګانو اخیستل شوي؟ حال دا چې برعکس ډیر مستند موارد شته چې د پاکستان له خاورې د پاکستان د کنټرول لاندې سیمو څخه ترهګر راغلي پالل شوي دي. تاسو ویل 25 ډلې هلته موجود دي. زموږ پوښتنه دا ده چې نړۍ سیمه چین، آیا چین نه پوهېږي چې په کابل کې په چینایانو برید چا وکړ؟ آیا مسکو نه پوهېږي چې په مسکو کې په یو کلب باندې برید چا وکړ؟ آیا نړۍ نه پوهېږي چې داعش خراسان له کوم څخه سرچشمه اخلي؟ آیا نړۍ نه پوهېږي چې هغه ډلې، آیا هندوستان نه پوهېږي چې کومې ډلې چې هلته دي هغه چیرته دي چې دوی ګواښي؟ بیا هم ولې باید د پاکستان لابي کامیاب واوسي؟ موضوع دلته دا دی چې طالبان باید خپل مشروعیت د افغانستان ملت نه واخلي. طالبان باید د خپل ملت غږ واوري. طالبان باید د افغانستان د ملي ګټو لپاره یو تعریف ولري. ملکونه په استبداد نه، په استدلال او منطق چلیږي. طالبانو ته ضرورت دا دی چې د پخواني نظامونو ټول کدرونه دعوت کړي. د افغانستان بقا او سلامت په همدغه کې دی. د افغانستان بقا دا دی چې طالبان دې په داسې یو اجماع منتج سي لکه چې ستر احمدشاه بابا یو ستره لویه عظیمه جرګه یې راوړ. طالبان هم دا کار کولی شي. اجازه راکړئ چې ستا د پوښتنې ته لږ وضاحت ولرم. ګورئ چې نور د پاکستان هغه نیابتي جګړې کوم چې دی ورته سناریو لري، پلان لري، او شپې ورځې په نړیوال سټیج کې دروغ وایي، هغه په افغانستان کې ناکام دی. همدا پرون په لندن کې د پخوانیو جنایتکارانو یو فرد جګ سو او اعلان یې وکړ چې زه په افغانستان کې نه اسلامیت منم او نه افغانیت منم. مفهوم یې دا دی چې زه نه اسلام منم او نه افغانان منم. مفهوم معنا یې دا دی په ټوله کې چې زه اصلا مسلمان نه یم او په د افغانستان په ټولنه کې چې مسلمان نه او افغان نه حکومت نشي کولی. په افغانستان کې به هم مسلمان وي او هم به افغان وي، هم به اسلام باندې باور لري او هم به په افغانیت باندې باور لري. بیا ته کولی شي د افغانستان په جغرافیه کې حکومت وکړي. پاکستان دې دا واوري چې افغانستان د پاکستان په گیم پوه دی او د افغانستان ملت دې شعور سیاسي ته رسېدلی چې نور به د پاکستان د ګیمونو قرباني نشي. یوازینۍ لاره د طالبانو لپاره دا دی چې یو داسې میکانیزم باندې کار وکړي چې هغه میکانیزم یو ملي اجماع منځته راوړي. دویم موضوع دلته دا دی چې روسانو سره طالبان ښه تعلق لري او دا د افغانستان په ګټه دی او دا تعلق او دا روابط ستراتیژیک روابط
د غرب په خلاف نه دی. پاکستان نړیوال ته دا ښیي چې ګورئ افغانان د روسانو سره نږدې سي، په دې معنا دی چې د غرب سره په تقابل کې راځي. نه خیر، موږ ستاسو د سټیج نه وایو چې موږ د امریکا سره او د اروپا سره من حیث د یو آزاد او خپلواک ملک ښه تعلق غواړو. زموږ روابط د روسانو سره نه د غرب، نه د امریکا، نه د اروپا او نه د نورو ملکونو پر خلاف دی. د پاکستان سره زموږ روابط زموږ د ملي ګټو پر اساس دی. دا پاکستان زه په د باور یم او عقیده مې دا دی، پاکستان ستراتیژي همغه پخوانی ستراتیژي دی، ګیم یې همغه پخوانی ګیم دی، فقط څیرې بدل شوي. نړیوال ته دا ښیي، خصوصا امریکا ته دا وایي چې موږ ستاسو سره یو، خو پاکستان امریکا ته هم دروغ زه یوه وایي، پوښتنه کوم، نو بیا ته همدرد هم صاحب ته دروغ ورځو. وایي. ډاکټر صاحب، یو دا وایو چې پاکستان دا ښیي، یو دا وایو چې امریکا یا نړۍ دا مني، دې دواړو ترمنځ توپیر شته. اوس دغه چې پاکستان یې ښیي، آیا نړۍ یې مني؟ دا مهم مسله ده. آیا د پاکستان مخ سپینېدی شي په دغسې لابي باندې؟ ځکه په وروستیو کې ټول علایم او قراین دا ښیي چې هو دا پاکستان دی چې ترهګر پالي او سیمې ته ګواښ دی، خو غږ نه کوي. اوس پوښتنه دا ده چې که پاکستان کوښښ کوي، آیا دا کوښښ یې نتیجه ورکوي؟ نه، قطعا نه. اول دا دی چې امریکا نور په افغانستان کې جنګ نه غواړي. دویم دا دی چې امریکا د پاکستان په ډبل گیم پوه دی. او دویم دا دی چې افغانان جنګ نه غواړي. او دریم دا دی چې په افغانستان کې داسې یو ډله شتون نه لري چې د هغه پر ضد داسې یو روایت منځته راوړي چې افغانان د هغه پر ضد وجنګي. په افغانستان کې مسلمانان، افغانان حکومت کوي. ټولو اختلافاتو چې طالبانو سره لرو، په طالبانو په ضد، د افغانستان د اسلامي امارت پر ضد هر ډول جګړه، استخباراتي او نیابتي جګړه هم محکوم دی او هم شرعي اسلامي اساس او بنیاد نه لري. دویم موضوع دی چې اروپا هم په افغانستان کې جنګ نه غواړي، امریکا یې هم نه غواړي. روسان او چینایان په صراحت اعلان کړی چې افغانستان موږ لپاره تهدید نه دی. البته روسانو داسې ویلي چې په افغانستان کې یوه ډله په نوم د داعش خراسان، هغه د روسانو لپاره هم تهدید دی، د افغانانو لپاره هم تهدید دی، د سیمې لپاره هم تهدید دی. دی په دا کانټکسټ کې ویلي چې تاسو کولی شئ مخامخ د افغانستان د اسلامي امارت نه دفاع وکړئ تر څو داعش خراسان په منطقه کې نور مشکلات منځته رانوړي. زه په ده باوري یم او ستراتیژیک مطالعات دا ښیي چې غرب په افغانستان کې جنګ نه غواړي. د پاکستان کوم سناریو چې دا هغه د ناکامي سره مخامخ دی. ډیره مننه. بیا هم تاسو سره ګرځو. اندړ صاحب، د روسیې او افغانستان نږدېوالی او بیا د طالبانو سره د هغوی دفاعي تخنیکي تړون اندېښنې زیاتې کړي، خصوصا پاکستان ته. د پاکستان له ادرسه استدلال دا دی، مسکو نه یادوي، دا نوي تعاملات نه یادوي، یوازې وایي چې په افغانستان کې د پرمختللو وسلو شتون ټولو ته ګواښ دی. واضح ویلي د دوی سلاکار په ملګرو ملتونو کې، او دا خصوصا ګاونډي او خصوصا پاکستان ته بیا ډیر زیات ګواښ دی. اوس که راځو د ګواښ تعریف کوو په سیمه کې، د ترهګرۍ تعریف کوو په سیمه کې، پر حقیقتونو ولاړ یو تعریف پر بنیاد باندې څوک د سیمې دپاره ګواښ دي؟ د لوی او بخښونکي خدای په نامه ښاغلی میرویس ستانکزی صاحب تاسو ته او ستاسو د خپرونې قدرمن مېلمه ښاغلي عاطف مختار صاحب ته او لرو برو افغانانو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. دا نوې خبره نه ده. د پاکستان له پیدایښت نه چې انګریزانو د خپلو ستراتیژیکو اهدافو لپاره جوړ کړه او زموږ خاوره د هند خاوره نیولې ده، دغه ګوډاګي او غلام رژیم زموږ د ټولو حکومتونو په ضد باندې دسیسې جوړې کړي، تخریبونه یې کړي دي، زموږ حکومتونه یې رانه وړي دي، د بادارانو په پیسو په امر باندې چې بیلیونونه پیسې بادارانو ورکولې، ډېر ښه حکومتونه یې رانه وړي دي او زموږ ولسمشران یې شهیدان کړي دي. پاکستان زموږ اردو غلا کړې ده، ټول یې د خپلو غلامانو چې دلته خپل رئیس د استخباراتو حمید ګل دلته ارشد مشاور مقرر کړی و، زموږ 200 کلنه اردو یې کباړ کړه، ویې وړله، غلا کړې ده، هېڅ وسلې پرې نه ښودې. بیا کله چې جمهوریت راغی، په جمهوریت کې هم د دوی خواست حتی په ډېره واضح ډول امریکا ته دا و چې باید د افغانستان ډېر کم اردو لري، پرمختللې سلاحي ونه لري، له هند سره دوستي ونه کړي. دا دوی هغه غوښتنې وې چې دوی روږدي سوي دي. اوس چې د افغانستان اسلامي امارت د دفاع وزیر مسکو ته لاړه او د مسکو سره
خپل هغه قراردادونه وکړل چې هغه وسلې یا د ترمیم لپاره یا زموږ هوایي پوځ د ترمیم لپاره ډېر لازم ده، ځکه د افغانستان پوځ یا اردو پخوا هم ډېر قراردادونه د مصر او د روسیې د ترکیې سره چې روسیې زیاته برخه زموږ ډېر وسایل ترکي دي چې دا باید ترمیم ته ضرورت لري. په پاکستان ولې ورغلی؟ پاکستان ځکه ورغلی چې له یو خوا هند ډېر پرمختللی سو، څلورم زبرځواک ځان بولي، له بلې خوا په افغانستان کې جګړه نشته او دلته که هم په حکومت باندې زموږ نیوکې شته، داخلي ستونزې شته، خو داسې یو حکومت ده چې سرتاسري امنیت راوستی ده او د دوی جواب که چیرې له نورو هیوادو سره زموږ اړیکې سي او موږ لرې ویشتونکي راکټونه پیدا کړو، موږ جیټ واخلو، موږ ډرون واخلو، نو پاکستان به کله زموږ په خوار غریب ولس باندې بمبارد کړي؟ کله به زموږ افغانانو نوم زه یو پوښتنه کوم اندر صاحب چې دوی لکه اوس د شپې ورځ کې د مذاکراتو خبره کیږي او د مذاکرات اوازې ګرمې شوې دي، کیدای شي بیا مذاکرات وشي. نو کله چې پاکستان وایي چې ستا وړې وسلې سپکې وسلې او ډیپوګانې دي ماته ګواښ دي، سیمې ته ګواښ دي، نو بیا په مذاکرات کې موږ دوی ته ورکولی څه شو چې دوی قانع کړو؟ یعنې دوی به له موږ څه غواړي؟ پاکستان په څه قانع کیږي چې مذاکرات ورسره وشي؟ ټولې هلې ځلې تخریبونه نارې سورې تهمتونه موضوع معلومه ده. موضوع موږ سره د دوی سره د جغرافیې ستونزه لرو چې راټکه تر راټکه مالګرې تر کشمیره زموږ خاوره ده، د ډیورنډ کرښه ده چې هر حکومت هغه زړې دوسیې رانیولي او غواړي چې په امضا یې کړي. په مذاکراتو کې په سعودي عربستان کې، په ترکیه کې، په قطر کې دوی وړاندیز ونه کړ د ډیورنډ کرښې چې دا سرحد وبولي، اعلان یې ونه کړ. دوی ډېر بې سترګو بې شرمه حاکمان لري چې نه په مذاکراتو پیږي نه په جرګو پیږي، ځکه پګړۍ دوی نه ده وهلې، پرتوګ دوی نه ده، یو لنګ لري، نه په کلتور پیږي نه په قانون، نه د اسلام مقدس دین ته احترام کوي. دا هغه خلک دي چې زموږ نه وړې وسلې غواړي، نه غټې وسلې غواړي، نه د افغانستان پرمختګ غواړي. تاسو پوهېږئ چې په جمهوریت کې زما په یاد دي د دوی استخباراتو د دوی سیاسیونو به ویلې چې په افغان باندې باید خوشحاله سي هغه کس چې انفجار کوي، انتحار کوي، چې هېڅوک هم ونه وژني، په دې افغان خوشحاله سي. اوس تاسو وګورئ پاکستان زموږ په مظلوم کډوال باندې څومره ظلم کوي، زموږ حریم یې نقص کړی، زموږ د هېواد زړه یې بمبارد کړ، په هېڅ هم سرپه نه کوي. د افغانانو یووالی، د افغانانو بسیج کېدل دوی ته لویه ماته ده. د اتوم بمونه چې بلویږي، که چیرې همدا اوس د افغانستان اسلامي امارت په کور دننه کې ځینې کورنۍ دندې ترسره کړي، په ملګرو ملتونو کې د دوی استازی پرون وغږېده، په امنیت شورا کې غږېږي، اروپایي ټولنې ته ځي او موږ استازی نه لرو. ولې؟ خو دا زموږ هم ضعیفي ده. موږ وچ سیاست کوو. موږ باید یو څه د تېرو حکومتونو د کړنو لکه ښاغلي ډاکټر صاحب مختار چې ویلې همداسې د نړۍ نه، چې نړۍ اوس په بل وضعیت کې ده، بل وخت ده، زده یې کوو. وچ سیاست همداسې ده چې پاکستان به ښه لابیګر لري، ښه دفاعګر به لري، که نه امریکا ورباندې پیږي. خو د امریکا نازولی بچی دی، همدا اوس ستراتیژیک اهداف مخکې به یې اسرائیل ته څنګه وړاندیز وکړي چې زما اردو واخله چې زه فلسطینیان مسلمانان په غزه کې ماشومان ورباندې ووژنم، او هیڅ اسلامي هېواد د غلامانو غږ پورته نه کړ. همدا اوس یې سعودي عربستان ته د ایران په قبل کې سرتیر ونه لېږل، ډرون یې ونه لېږل، دفاعي سیستم ونه لېږه، له ده نه استفاده کوي. دوی ښه سیاست کوي او موږ تل هم په جګړه کې یرغلګر ښکرونه مات کړي دي. بیا په کور دننه کې بیا په میز باندې نه راته کېږو. څوک وایي ما افغان یستم، څوک وایي چې زه مسلمان نه یم، څوک پرون داسې نارې سوي دي، څوک یو څه وایي. دا څه ده چې حکومت هم دندې لري. د افغانستان اسلامي امارت که په دې غوري چې 800 هېوادونه یې مات کړي دي، خو اوس راځه د وطن لپاره نورې ښېګڼې هم راولو. موږ باید په رسمیت وپېژندل سو. موږ باید دا پخواني چې په میلیونو میلیونه زموږ قدرونه وتلي، دا باید خپلې غېږ کې بېرته راولو چې دا وطن په چا جوړی. ته چې د نجونو ښوونځي نه پرېږدې، یو څو کاله وروسته زموږ ډاکټران یې، معلمان یې، زموږ قاضیان یې، خویندې ټول تقاعد کېږي، دا وطن به تداوي ته ضرورت لري. همدا اوس هم یو انځور وتلی په هلمند کې، خدای رښتیا ده که نه ده، خو ډېر د شرم ځای ده چې زموږ نارینه ډاکټر زموږ ولادي نسایي مسایل په مخ کې بوځي. دا هغه څه دي چې موږ خپل افغانان ملامت یو. راځو اتمن همدې ته راګرځو چې یوازې دا کفایت کوي چې موږ د په نړیوال سټیج کې خاموشه یو، خو بس دې ته خوښ شو چې مسکو یا بل ځای موږ ته یو څو وسلې راکړلې. یعنې بحث یوازې دا هم نه دی، موږ باید یو سیاسي وزن، مشروعیت د ولس سره پخلاینه دا را پیدا کړو. په دې اتمن غږیږو. ډاکټر صاحب راځو تاسو ته مذاکراتو خبرې بیا کېږي. تاسو هم څه موده مخکې یو 15 ټکي ویلي، ډېرو خلکو ویلي چې پاکستان په مذاکرات کې ډېر غیر منطقي
تقاضاوې لري چې هغه د افغانستان د ګټو سره په خطر کې دی، هغه د افغانستان د ملي خپلواکۍ او د ملي حاکمیت سره او د افغانستان تمامي ارضیت سره په ټکر کې دي او د منلو نه دي، منطقي نه دي. اوس یو ځل بیا پاکستان مثلا د اوس نه دا لابي کوي چې افغانستان کې حتی د وسلو د ډیپوګانو شتون هم دوی ته ګواښ دی. بیا سبا ته راځي موږ سره مذاکره کې کینی. اوس د مذاکره کې چې کله دوی د موږ یو کلاشینکوف ته هم یو ټوپک ته هم د ګواښ په سترګه ګوري، نه د دې په حیث باندې چې دا یو هیواد د حق لري چې وسلې ولري، نو څه تمه کولی سو چې مذاکرات به د پاکستان د دغه غوښتنو پر مبنا باندې څنګه مخته لاړ سي؟ درې موضوع ته باید دقیق شو. دلته اول طالبان د خپل موقف نه 1 سانتي متر هم نه اوړي او 1 سانتي متر تیرېدل هم د افغانستان د ملي ګټو سره په تضاد کې. هغه دا دی چې افغانستان بهرنی سیاست خپل استقلالیت لري. افغانستان یو آزاد خپلواک ملک دی او بهرنی سیاست د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې نه د غرب سره نه د شرق سره د هیڅ چا سره په تقابل کې نه دی. دویم موضوع دلته دا دی چې افغانان بهرنی سیاست دا باندې منتج دی چې موږ د روسانو او د چینایانو او د امریکا په منځ کې د یو متوازن سیاست په نتیجه کې د افغانستان بقا غواړو او دا زموږ لپاره مفید دی. دریم هغه څه چې پاکستان موږ نه مطالبه لري هغه د ټي ټي پی موضوع دی. ټي ټي پی پر افغانانو هیڅ تړاو نه لري او ټي ټي پی د پاکستان په جغرافیه کې د فرضي کرښ نه اخواته شتون لري چې حاکمیت پاکستان سره دی او د ټي ټي پی مهار پاکستانیانو باندې تړاو لري، یعنی د پاکستان په پوځي او نظامی حکومت باندې. دریم مطالبه چې ډیر احمقانه مطالبه دی هغه دا دی چې مونږ باید د پاکستان امنیت ونیسو، په د معنا چې ټي ټي پی باید د مهار په مونږ چې څنګه مهار چیرې مهار ټي ټي پی سره روابط نه لرو. افغانان د هیڅ داسې ترهګرو ډلو میزبان او کوربه نه دی چې په نړیوال سټیج کې د چا لپاره ګواښ وي. خو یو ځل په صراحت او جرأت پاکستانیانو ته وایو او د دوی لابیګرانو ته وایو، هغه خلک چې د سیاست په ای بی سی باندې پوهیږي چې افغانستان د پاکستان لپاره یو لار لري چې هغه 2 برخې دي، یعنی هیجینګ ستراتیژي. موږ د پاکستان لپاره هم فرصت یو او هم د پاکستان لپاره ګواښ یو. که پاکستان د افغانستان په امورو کې مداخلت نه کوي، افغانان د پاکستان لپاره فرصت دی. پاکستان کولی شي چې د لارې مرکزی آسیا سره وصل شي او افغانستان د دغه طریق نه باید د هند سره وصل شي او دا د افغانانو حق دی او د نړیوالو قوانینو تر سوري لاندې داسې ملکونه لکه افغانستان هغه حق لري چې د ګاونډیانو له طریقه اوبو ته وصل شي. بل موضوع دلته چې دوی مطرح کوي، ګوري داسې رقم غوښتنه دا دی چې تاسو که غواړئ چې د آسیا سره مرکزی آسیا سره وصل شي، وجه دا ده چې تاسو 250 میلیونه 3 کال وروسته په دیموګرافي کې چک کوي، تاسو 450 میلیونه ته رسیږي، اوبه نه لري، انرژي نه لري، یو بل به سره خوري. نو افغانستان ته په ستراتیژیک لحاظ ضرورت لري. که ته غواړې چې د افغانستان سره تعلق ولري، تر ټولو د مخ افغانستان من حیث یو آزاد او خپلواک ملک ومنه او په افغانستان کې هر ډول استخباراتي نیابتي جګړې ته د افغانستان په جغرافیه کې نه وای او د هغو ډلو نه حمایت مکوه کوم چې د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت لپاره تهدیدي. که چیرې دا کوي، افغانان د خپل بقا لپاره بل لاره نه لري چې باید د ډیرو خلکو نه حمایت وکړي. دریم موضوع د سره د چې افغانستان نه د بی ال ای سره ارتباط لري نه د ټي ټي پی سره ارتباط لري. البته موږ د ارتباطات د ژبې به شتون ولري، منتها هیڅ ډول حمایت د افغانستان په کانټکس کې افغانان د هیڅ تروریستي ډلې سره نه لري. په دې تیرو 15 کلونو کې چې طالبانو په حاکمیت کې دی، تاسو د طالبانو روابط د ازبکستان سره وګورئ، د طالبانو روابط د ترکمنستان سره وګورئ، تاسو د طالبانو روابط ایران او د چینایانو سره وګورئ. آیا دغه ملکونو لپاره موږ ګواښ دوی ته مو بم لېږلی، توپ مو لېږلی؟ د افغانستان د نرکټیک راپور ولولئ چې مواد مخدر د دغه 15 کالو کې څومره ټیټې کچې ته راغلی. په د اساس پاکستان د افغانستان هغه غوښتنه نه کوي کوم چې افغانانو ته سره کرښه
بل موضوع دا خو دلته تاسو تر ټولو اساسي ډاکټر صاحب تاسو خو وایاست اساسي د ورماني بحث کوئ، زه وایم چې مذاکرات شاید نن سبا کې بیا وشي. آیا پاکستان به تنازل کړی وي او منطق ته به راغلی وي او که نه؟ اوس خو ښکاري دغسې نه، ځکه چې دی کیري په ملګرو ملتونو کې ستا د هغه عادي وسلو څخه شکایت کوي. نو دا په دې معنی چې دوی لا هم نظریه نه ده تغییر کړې او لا هم په همدغه نظریې راځي مذاکراتو ته. آیا د پاکستان د تنازل او منطقي کېدو تمه لرئ چې مذاکراتو کې راتلونکي مذاکراتو کې چې دا ځل شرایط هم متفاوت دي، دا ځل خو د افغانستان له ادرسه د طالبانو دفاع وزیر هم وایي چې دا ځل هغسې په جرأت بریدونه نه شئ کولی، معنا ده چې اوس یې ترلاسه کړي یا ترلاسه کوي یې، یعنې یو توازن هم شاید رامنځته شوی وي. اروپایي ټولنه هم فشار راوړي چې باید خبرې وشي، نه هوایي بریدونه. نو دې ټول ته په کتو سره آیا پاکستان به منطق ته تنازل لا کړی وي؟ نه، قطعا نه. پاکستان نو بیا به ستراتیژي څه کېږي؟ خصوصا عمق د استراتیژیک د افغانستان په هکله تغییر نه ده موندلی. پاکستان نه د بفر زون نه تیر شوی، نه د استراتیژیک ډیپ نه تیر شوی او نه د استراتیژیک برج نه تیر شوی. دا درې په خپل ځای ولاړ دي. په دې لحاظ افغانان دې په دې تمه ونه اوسېږي چې خو د پاکستان په استراتیژیکو اهدافو کې تغییر راغلی. که د پاکستان په استراتیژیکو اهدافو کې تغییر راغلی وای نو دوی به په نړیوال سټیج کې د اسلامي امارت د بدنامولو داسې اوچت هڅې نه کول. همدا اوس د پاکستان لابي په ټول نړۍ کې د افغانستان د اسلامي امارت او نظام او د خلکو په ضد دی. په دې معنا مفهوم ورنه برداشت دا کولی سي چې هو د پاکستان په ستراتیژي اهدافو کې تغییر نه ده راغلی. موږ طالبانو سره دوی په کابل کې کینی د افغانستان کانټیکس د افغان هغه پالیسی او استراتیژي دا دی چې موږ د تفاهم او تعامل لار خلاص دی، دروازې خلاص دی، مذاکرات خلاص دي. خو دا مذاکرات په هیڅ کله د افغانستان د ملي ارزښتونو، ملي باورونو او د ملي ګټو سره به په تضاد کې مذاکرات دي. طالبان هم دا پوه دي که هغه په افغانستان کې که خلق دی، که پرچم دی، که مجاهد دی، که طالب دی، که سیکولر دی، که دیموکرات دی، هغه ټول دی نتیجه دلی چې په افغانستان کې باید جګړه نه شتون ونه لري. هغه ټول دې ته رسېدلی چې زموږ اصلي حریف او رقیب هغه خلک دي چې په افغانستان او د افغانستان په جغرافیه کې جګړه غواړي او غواړي چې استخباراتي او نیابتي جګړه د افغانستان جغرافیې ته راسي. دریم موضوع تر ټولو اساس او بنیاد دلته دا دی چې پاکستان د هغو ډلو نه په صراحت او جرأت او جسارت دلته وایي د هغه دوی د حمایت نه لاس واخلي چې د افغانستان د تجزیې غوښتونکي دي او د افغانستان د ملي یووالي په تضاد کې کار کوي. د دوی د استخباراتو له ادرسه په افغانستان کې غواړي استخباراتي او نیابتي جګړه د افغانستان جغرافیې ته راسي. که چیرې پاکستان د دغو ډلو نه او د دغې حمایت نه لاس ورنه کړي په دې معنی چې مذاکرات هېڅ معنا نه لري، هېڅ مفهوم نه لري. یعنې مذاکرات عملا په موږ هغه روان وخت یو کې که دغه حالت وي ناکام مذاکرات ته روان یو، ناکامه مذاکرات، هغه مذاکرات چې وردمخه عنوان شته ناکامه مذاکرات. زما باور دا دی چې پاکستان باور نه کیږي. ته کې په پاکستان باور په هیڅ صورت بالکل. افغانان ډیره یې مننه. کوي. د باور فضا شتون لري تر هغه وخت پورې چې د پاکستان ستراتیژي د افغانستان په هکله تغییر نه موندلی. هیڅ یو آزاد خپلواک افغان د پاکستان خبرو او دروغجنو ګیمونو ته تسلیم نشي. بله ډیره مننه. اندړ صاحب داسې وخت کې چې موږ اوازې واورېدلې چې بیا مذاکرات کیږي، یوه نسبي مقطعي موقتي خاموشي هم شته د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترنګلو اړیکو په دغه اډانه کې جګړه عمل نه ده شوې دغه څو ورځې یا څو وخته، او تمه وله چې باید پاکستان د خپلو تقاضاو په باب باندې یو څه منطقي شوی وي او بلاخره رښتیا هغسې چې نړۍ ترې تقاضا لري په منطقي توګه باندې د مذاکراتو او تفاهم له لارې نه موضوع حل کړي. ولې کله چې دغوی لابي، دغوی غږونه، دغوی ادعاوې اورو چې هغوی لا هم کوښښ کوي چې افغانستان منطقې ته ګواښ معرفي کړي، خپل بریدونه چې علني جنایات وله هغه د ځان د دفاع تر عنوان لاندې توجیه کړي،
او لا هم له افغانستانه دا تمه ولري. لکه تېره ورځ ما یو خبر ولوسته چې دوی ویلي چې طالبانو یوازې توندې څرګندونې کافي نه دي ټي ټي پي په وړاندې یا د بل په وړاندې، نور دوی غواړي چې هغه ناممکنه څه له افغانستانه غواړي چې هغه دا ده چې عملي د اقدام وکړي. هلته چې عملي اقدام دغه چا په وړاندې کېږي چې موجود وي. د افغانستان په اوسنۍ جغرافیه کې هیڅ نوعه داسې ډلې نشته چې هغه د کوم بل هېواد په وړاندې وجنګېږي. نو خبره دا ده چې دغه حالت کې موږ له مذاکراتو ډیره تمه نشو کولی. ډیره تمه دا کیږي چې موږ څه کولی شو، ځان څومره پیاوړی کولی شو، لکه پاکستان چې په باطل لاره کې نړۍ قانع کوي، موږ په خپله د خپلو مظلومو خلکو په دفاع کې څنګه قانع کولی شو. کومې کورنۍ دندې لري طالبان؟ مهرباني. مننه کوم ښاغلی ستانکزی صاحب. ګورئ پاکستان په خپلو سیاستو کې ډېر مخکې ده، خو هلته موږ له پاکستان سره ډېر ګډ مشترکات هم لرو، که هغه ژبني دي، که مذهبي دي، که کلتوري دي، که حتی سیاسي او اقتصادي، خو تاسو وینئ چې ډېر زیات لرو. پاکستان عام شریف ولس ډېر خلک دي، دا یې سیاسون دي چې دا په واک کې دي، چې دوی نه د خپلو خلکو غږ اوري، نه د ګاونډیانو سره ښې اړیکې ساتي، او د خپل بادار پاکستان خپله هېڅ شی نه ده. دا لوی ګیم ده چې امریکا او روسیه او چین او هند په مخ بیایي. زه باور لرم که په پاکستان باندې فشار راوړل سي، دغه حاکمان به اصلاح سي، مذاکرات صحیح مذاکرات ته به غاړه کېږدي. داسې نه چې دوی وخت سوځونه وکړي او دوی په دې فکر کوي چې څه وخت به موږ لکه اعلان هم چې کړی چې د اسلامي امارت هم رانړوو، موږ دا واک لرو. او یا یې وزیر دفاع ویلې په تېرو مذاکراتو کې په قطر کې چې بیا په غوسه سو، ویلې چې په څو ساعتو کې موږ افغانستان نیولی سو. دا هغه خلک دي چې کوشش کوي زیګزاګ حرکتونه وکړي، تر هغو خپل د بادار په اشارو باندې عمل وکړي. نو په افغانستان کې خو تاسو وینئ چې موږ هغه ډیپلوماسي لا دا 50 کالو کې ټکنۍ سوې وه. زموږ سفارتونه پخوا هم په تنظیمونو تقسیم کړي وو، اوس بیا اړیکې نشته، ډېر کم سفارتونه د افغانستان په لاس کې سیاسي تعامل نشته، سیاسي او اقتصادي تحریمونه دي. یوناما تاسو وینئ چې غونډه کوي چې آیا پاتې به سي که پاتې به نه سي. دا دفتر چې دا یو پل ده د نړۍ سره. تېر ځل په مارچ په میاشته کې د 3 میاشتو لپاره که همداسې ځینې هېوادونه چې اړیکې ښې دي هغه په رسمیت پېژندنه نشي کولی، په رسمیت وپېژني. دلته فشار ټول په مظلوم ولس ده. او د افغانستان اسلامي امارت تاسو وګورئ چې لابیګرانو نه لري، په نړۍ کې غږ جنګ کې ملګرو ملتونو کې خپله چوکۍ نه لري. دا دوی غږ به څوک اوري؟ دلته زه د دې په نامه ونیول سم په سویډن کې چې دا د طالبانو لابیګر ده. ما څه لابیګري کړې ده؟ لابیګري خو بد لغات نه ده، د ښو کړنو د بیا رغونې د امنیت د جزایر چې ورکړي دي، خاینان چې ورکړي دي، د خو خوشحالي هر افغان کوي. دا لابیګري نه بلکې دا یو د حق غږ ده چې ما چې کړی. نو دوی باید ارزښت ورکړي سیاسي ډیپلوماسۍ ته چې څنګه د نړۍ سره سیاسي تعامل یو کړي. همدا د چین هېواد چې لوی زبرځواک ده، روسیه چې دوی سره تړون هم کوي، دوی باید په ملګرو ملتونو کې خپل غږ جګ کړي. نور اسلامي هېوادونه، دا اسلامي هېوادونو دا سازمان چې ده، څنګه موږ نشو کولی چې یو اسلامي هېواد موږ خپله په رسمیت وپېژني؟ دا څنګه موږ افغانانو چې دا 50 کاله څه چې دا 200 کاله د اسلام بیرغ جګ په اوږه وړو، شهیدان ورکوو، او بیا د اسلامي هېوادونه چې موږ لږ ارامه سو، مخ واړوي جګړو ته، ښه مواد سوخ راکول، ښې پیسې راکول چې افغانان په خپلو کې سره وژني، او د امریکا فرمایش پوره کړي شروع دا د ړنګ، مګر نن چې ارامي ده. یو اسلامي هېواد چې ټول میلیاردر دي، ټول سرمایه‌دار دي، د افغان مظلوم ولس سره کونډو سره اعتماد سره کومک کوي. زه فکر کوم اندر صاحب چې یوازې اکتفا په دې مثلا دفاع وزیر راځي د طالبانو او وایي چې ښه موږ دا تجهیزات به ترلاسه کړو چې پاکستان به په جرات برید ونه شي کړی. دا سمه ده، ولې که امکانات تجهیزاتو په اساس ډېر کله کېدی شي د پاکستان برلاسي تر موږ زیاته وي. بحث تر هغه مهمه دا دی چې نړۍ پر موږ غږ پورته کړي، د نړۍ د پاکستان جنایات وګوري، چې متاسفانه دا کار نه کوي. تاسو تېر ځل د زموږ 400 ناروغ انسانان بمبار شول، پیرو بدل شول، وسوځېدل انسانان ول ناروغان ول بېګناه ول مستند ول ټول نړیوال رسنیو تایید کړل. ولې حتی همغه مسکو هم چې موږ د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني، هغوی هم یو غږ پورته نه کړ. دلیل دا و چې موږ په نړیوال سټیج کې نه یو. فکر نه کوئ چې اتکا یوازې په امکاناتو تجهیزاتو کافي نه ده، او طالبان باید که غواړي چې دغسې بریدونو څخه هم خپل ځان او وطن په امان کړي، باید نړیوال سټیج کې غږ ولري. اوس که وایي چې غږ ولري، غږ څنګه درلودلی شي؟ مننه کوم ښاغلی ستانکزی صاحب. داسې هم نه ده چې موږ د افغانستان د اسلامي امارت په هره کړنه نیوکه وکړو. مثلا ځینې خلک وایي چې دا پاکاري څه ضرورت لري، خلکو ته ډوډۍ ورکوي. دا افغانان خو ټول عمر موږ چې وینو اقتصادي وضعیت خرابه ده. په هره برخه کې پرمختګ د افغانستان د اسلامي امارت د دفاع د وزیر ښاغلي
ملا محمد یعقوب مجاهد تګ روسیې ته نړۍ یې ولړزوله، زموږ دښمنان یې ولړزول. دا د عادي خبره نه ده. په هره برخه کې باید پرمختګ ولرو، په سیاسي او اقتصادي بېشکه ولې موازي باید واوسي که نه. اوس که وسله هم ولرو او غږ هم ولرو بیا نو ډېر مؤثر دی. افغانستان کې 50 کاله جګړه وه، په افغانستان کې ډېرې ستونزې وې او ملا صاحبان هم طالبان چې لومړي ځل کې راغله ډېر خوشحاله وو چې موږ نړۍ ماته کړې ده او ځینې ډېر کدرونه دوی د لاسه ووتل. موږ باید د هر برخې لپاره باید هغه حقوقدانان، هغه نظامي ډکټورین چې اوس په بهر کې شاقه کانو کې یا ناستي آرامه په نورو هېوادو کې، هغه باید ټول موږ د لاسه نه ورکړی. دا تاسو ګورئ چې د ډېرو په دوحه کې د ډېرو مسایلو قرارداد خپله طالبان هم کړی، چې امریکا چې ویلي چې موږ کوم خلک چې باسو ژورنالستانو شروع تر ډګروالانو تر جنرالانو ډګرجنانو تر مارشالانو دا یې ورسره پروتوکول کړی. دا پروتوکول باید نه وای شوی. که واقعا عمومي عفوه کوي باید دغسې عمومي عفوه وای چې ټولې بغې کې نیولې او افغانستان نن هر څه درلود دی. موږ باید د ملګرو ملتونو سره موږ باید هغسې حقوقدان کینو چې په هغه حقوق د بندول حقوق د بندل ډکټرا ولري تر څو هغوی ته قناعت ورکړو. موږ خپله افغانان ډېر کار ته ضرورت لري چې څنګه وکولی شو دغسې لکه تاسو ویلې چې هم وژل کېږو هم بمبار کېږو هم نړۍ غږ نه اوري. خو تاسو وینئ چې په ټوله نړۍ کې د سرحد د خبرونو د افغان نجونو د تعلیم تحصیل موضوع ده. ولې دا نه خلاص شوي؟ ولې داسې یو بهانه نړۍ ته په لاس ورکړې ده؟ ولې داسې یو عمل کوي چې موږ اما شمول چې نړیوالې په موږ تعمیلوي په جبري د دې مذهب د راولپنډي هم لیدلی د بون هم لیدلی ده. موږ همه قبول حکومت غواړو چې هغې کې هر افغان په دې حکومتولۍ کې په هنداره کې ځان وګوري او دې ته پراخه سینه پکار ده. داسې نشي کېدی چې ټول باید د یوه تنظیم یا د یوې حزب نه، د تېر وخت نه باید تجربه واخلو. هغه کومو حزبونو چې یو حزبي سیستم په مخ به ټول د دغه افغانانو په زور راونړېدل او نړیوالو هم سخته استفاده وکړه. د نړۍ ټول رادیوګانې په ضد دي چې اوس هم همدا کړنه روانه ده. ټولې رادیوګانې نړۍ په ضد دي. نو څنګه به زموږ غږ څوک واوري؟ د غږ لپاره خو ښه سیاست پکار ده. د غږ لپاره د افغانانو یووالی پکار ده. د افغانان چې په هر هېواد کې غونډې نیسي او څوک یو حکومت غواړي څوک نه غونډې کاشکې د دې لپاره ډېر کم خلک البته ولسي خلک راوځي لاریونونه کوي د پاکستان بریدونه غندي او غږ پورته کوي. ولې چې بیا ګورې دغه د هوټلونو سیمینارونه چې دي دا تر پاکستانه زیات بیا مضر خلک پکې راټول شوي او مضر اجنډا یې په پام کې دي. لکه هغه ورځ په لندن کې که چېرته وه یعنې زموږ اولویتونو لومړیتوبونه ګوره، زموږ د وطن درد ګوره او د پاکستان دښمني ګوره او د دوی اجنډا ګوره چې وایي په افغانستان کې خنډ د جوړېدو اسلامیت او افغانیت دی. لکه ډاکټر صاحب اشاره وکړه. نو بحث دا دی چې متاسفانه هم واکمنو لاره غلطه کړې هم موږ لاره غلطه کړې ده. ښاغلی ستانکزی صاحب دا باید له نه باسو چې پاکستان دلته ډېر کار کړی، نور هېوادو هم کار کړی. پاکستان ډېر کړی 50 کلو کې دومره اجنټان لري. تاسو کې د پرویز مشرف کتاب نه بلکې مستقیما ویډیو یې لیدلي، انټرویو یې تاسو لیدلي. هغه وایي چې په هر کې 90 سلنه زموږ خلکو په جمهوریت کې او تاسو لیدل چې په هغه د ډیورنډ کرښې څنګ ولایتونو ته د دوی په خوښه والي مخریده، حتی د سرحدي لواو قمندان معرفي کېدل او دا د طالبانو مباراه نه ده. په دې کې هیڅ شک نشته چې په طالبانو کې هم دوی کسان لري، خو هغه به ډېر زر مختوري سي ځکه د هېواد وضعیت ته چې ګورو موږ افغانان یووالی غواړو، د پاکستان د سیوري لاندې ژوند نه غواړو. دا اړه لري په بیا هم افغانانو پورې چې څنګه یووالی وکړي او څنګه زموږ استخباراتي کړۍ قوي کشفیات هم قوي او داسې ډیپلوماسي هم قوي سي. یوازې په دې خوشحاله کېدل ښاغلی ستانکزی صاحب چې ترکمنستان موږ ته سفارت راکړي، چین سفارت راکړي، دا سفارتونه خو اتشې نظامي لري، کلتوري لري، اقتصادي لري. موږ باید بالکل سیاسي فعالیت لري. ډېره مننه. خپل کلتور مخکې کړو. نظامي دا اولین ځل دی چې زموږ دفاع وزیر سي روسیې څخه قرارداد کړي. دا باید ټول هېوادونه ګرځېدلی وای. دغسې قوي صلاحیت شوی چې پاکستان په دا 50 کلو کې زموږ د خاورې ته همداسې بد نه وای راکتلي، سترګې مې پرې ویستلې وای. ډېره مننه. یو د قلن فرصت لرو ډاکټر صاحب تاسو درکو د بحث جنبندۍ په توګه باندې هم مذاکرات را روان دي هم د پاکستان کوششونه د بدنامۍ لپاره. زه به دا خبر وکړم تر ټولو د مخه افغانستان اسلامي امارت سیاسي دکتورینو ته ضرورت لري او د سیاسي دکتورین کار دا دی چې څنګه په نړیوال سټیج کې د افغانستان پالیسي منځته راوړي او افغانستان د نړیوال انزوا نه څه ډول وباسي.
هغه ملکونه چې سیاسي دوکتورین لري، سیاسي دوکتورین د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې د نظام د حمایت په رڼا کې کولی شي داسې پالیسي منځته راوړي چې همغه سیاسي دوکتورین هم د امریکا سره کېناستلی سي، هم د روسانو سره کېناستلی سي او هم د اروپا سره. او دا په د صورت کې کېدی سي چې امارت اسلامي دی په خپله دننه یو داسې ستراتیژي ولري چې د هغه ستراتیژي په نتیجه کې د افغاني دوکتورین د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې د افغانستان لپاره هم لابي وکړي او هم د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې افغانستان له انزوا نه وباسي. دویم ډیره مننه موضوع دلته دا دی چې طالبانو نه مو غوښتنه ده، آخري خبره کوم، او مهرباني طالبانو نه مو غوښتنه دا ده چې که تاسو یو ستره لویه تاریخي جرګه د خپل مشروعیت لپاره غواړئ، په د معنا او مفهوم ده چې د افغانستان د دشمنانو د ملا تیر ماتوي او هغه د منطق غیر منطق ورته جوړوي. نو په دا اساس طالبانو ته ضرورت دی چې د خپل ملت غږ واوري او هغه خلک چې د افغانستان د تجزیې خوب ویني د هغه د خبرې د یو مچه وزر حیثیت هم نه لري. مننه. ډیره مننه. کور ودان دواړو مېلمنو څخه مننه کوم. د بحث موضوع مو همدا دی چې پاکستان په داسې موقع کې چې لا هم د بیا مذاکراتو دپاره څرکونه لیدل کیږي، ولې دوی کوښښ کوي په نړیوال سټیج ملګرو ملتونو بل هر ځای کې افغانستان د یو ګواښ په توګه ور وپېژني او ځان د یو قرباني په توګه. تازه د دوی یو په ملګرو ملتونو کې دوی د استازي سلاکار په ملګرو ملتونو کې ویلي دي چې افغانستان کې د وړو وسلو، سپکو وسلو او پرمختللو تجهیزاتو شتون د افغانستان د ګاونډیو خصوصا پاکستان لپاره ګواښ دی. دا هغه څه دي چې د پاکستان په باب تر افغانستان ډېر صد کوي. پاکستان کې اټومي وسلې، پاکستان کې وسلې، پاکستان کې هر ډول امکانات ډېر ژر کېدی شي ترهګرو لاس ولېږي، ځکه پاکستان د 25 ترهګرو ډلو کوربه دی. ولې دوی په لابي کې او په نړیوال سټیج کې همدغه اتهام بیرته پر افغانستان باندې واردوي په داسې وخت کې چې تمه ده د دوی او د طالبانو ترمنځ مذاکرات پیل شي. نو لا هم د پاکستان نیت د بدنامولو، پاکستان نیت د تعرض او د پاکستان نیت د ځان د قرباني ښودلو نیت دی. آیا په دغه ډول سره به خبرې مخته ولاړ شي؟ په دې هکله مېلمنو بحث وکړ. تر بیا مو پاک الله عمل.